د خاوند او ښځې ترمنځ شخړه وشوه. ښځه د کور په یوه کونج کې کېناسته او په ژړا یې پیل وکړ. په دا وخت کې د کور دروازه وټکېده چې ویې کتل د پلار کورنۍ وه. د پلار د کورنۍ غړو یې ترې وپوښتل چې په سترګو کې دې اوښکې ولیدې. ښځې په ځواب کې وویل چې تاسو پسې خفه وم، تاسو مې ډېر یادېدئ او الله تعالی مې دا هیله او ارمان پوره کړو چې تاسو سره مې ملاقات وکړ. خاوند د ښځې ټولې خبرې واورېدې، ډېر خوښ شو. د ښځې نه یې بښنه وغوښته او ښځې سره یې په خوښۍ خپل ژوند ته دوام ورکړ. همدا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دنیا توخه ده، مګر تر ټولو ښه او غوره توخه هغه د نیکې او صالحې ښځې درلودل دي. نو تاسو ټول کوښښ وکړئ چې خپلو ښځو ته هغه حقوق ورکړئ کوم چې الله تعالی ورکړي او تل خپلو ښځو سره او مېرمنو سره په خوښۍ ژوند وکړئ.